د ما لور سوال ته مه پرېږده وکه دا سبا ما مړ که د ما بچیان د ما لورګانې مه پرېږده سوال ته راسه سبا راسه والله ما یتیمان لیدلي دی قسم په خدای چې په واوره کې پښې لوڅې ګرځېدل د تا بچی به وګرځي ته دغه برداشت لرې ته دا برداشت لرې چې لور د شکېدلي کالي واغوندي دا برداشت لري چې لور د په اختر کې وږي وي دا برداشت لري چې لور د سوال وکړي دا برداشت لري چې سپین سرې مور د پردي سړي ته ولاړې چې بچي مې وږي دي خو د افغانستان حالت د تراسه کابل تراسه ماشومان د پښو نه تاویږي لاس کې پولۍ نیولې وای پولۍ رانه واخله بېګا مې کور کې مور وږې ده بې غیرته ته راځې دلته کنځلې که الله دې تباه او برباد که راسه وګوره دا لرې پرتو کلو ته لاړ شه قسم په خدای خلک د سوال لپاره لرګي نه لري زما جب ډک ده زه فکر کوم چې د هر افغان همدغه حالت ده زه بخارۍ ته ناست یم کمپالې کې ناست یم توس ته ناست یم بس فکر کوم چې ټول خلک ماړه دي زه بلډینګ جوړوم زه اپارتمان جوړوم مه کوئ بدبختي ده قسم په خدای بدبختي ده مه کوئ جنگ ورسه ته د دنیا وګوره خلک د یو کال جنگ زور نه لري دا اوکراین ته وګوره 40 کاله بدبخته د ما په مرګ د زړه ښېګ راش سبا مې مړ که خو د بچیو کفالت مې وکړه د ما لور سوال ته مه پرېږده وکه دا سبا ما مړ که د ما بچیان د ما لورګانې مه پرېږده سوال ته راسه سبا راسه چې دا د زړه خوټې دې خلاصې سي سبا راشه بس دا زه ډېر بد سړی یم مړ مې کړه خو د ما لور مه پرېږده چې تور سارې شي د ما لور مه پرېږده چې بل ته سوال وکړي جنرال صاحب حوصله